د ډنګر دی ځای ته خو ورځو خوښه چې نه ده چې یو زنګ ورو یا ثناءالله جان هغسې خو خپل ځای دی ښه خو بیا هم زنګ ورو ستا څنګه خوښه په اول وارې دواړو د سړیتوب خبره وکړه او زنګ باید ورو او یو پوښتنه هم باید ځینې وکړو ښه دی د چا کره ورځئ یو پوښتنه باید پر وکړې چې وروره ته څوم یو شی مې خورئ یو شی مې غواړې یو شی مې په کار دی د ښاره د بازاره که نه دي یار یو خدای چې خو نه څه نه کښېنې خو اول ما درته ویل مال زنګ ورو و یو زنګ ورو چې د خوراک یو شی مې خو بیا نه په بلکل ښه خبره خو مو وکړله خو ځکه مې درته وویله چې په لومړي ځل مو ښه خبره وکړه اوس دی زنګ ورو وروره باره داسې نه وي موږ تاسو د خپلو ځانو دپاره شیان راخیستي دی دغسې وږي راسه پاتې شي نو زنګ باید ورو چې چیش خورې چیش غواړې څو نفره یاست رویو وعلیکم سلام ډنګره ښه خیرات دی و موږ در روانو دا ستا ځای ته مننه یا خیر اوسې الله دې خیر درکړي موږ کوم شی یو شی مې بازار کې په کار یې ښه ډوډۍ دې خوړلې ده غاړې دې بند دي په ډوډۍ مې خوړلې ده احمده ثناءالله درځئ نو بس موږ خپل ځان ته په شان راواخلو خیر اوسې موږ در روان یو درځئ هګۍ سمې ونیسه ماتې نه کې نو دلته به خپل اشپزي ورته وکړو بلا دغه خپل ځای دی ښه او دغسې ول موږ خوراک ول ما ناشته کړې ده احمد او ثناءالله وعلیکم سلام بخیر راسې اوهو دا د اشپزي څنګه یاست معنی تیاره ده کار سم دی انشاءالله و بېشکه والا خپل اشپزي راته وکړئ سرخان له داسې اماده وار دی د باندې و بلا دا دی کار سم دی ما ته پاره خو کم خدمت نه یا مننه خیر اوسه اوس ملا تکلیف دار کوي وروره بخښه کوه نو ډنګره وبخښه دغه که دې راکړه غابونه نه دې رامعلوم د دې په دا کلکین کې هغه کشني کشني غورګان پراته دي په هغه کې واچو بالا داسې دغه غابونه خو نو نشته معنا د باغچې کار دی څنګه سو ادیک څنګه سو ناشته مو وکړه برابر لمباو ته پسې ولاړ سو یو لمباب ورته وکړو سهار مې جوړ کړی دی خو یو غاب هګۍ ده جیګ دغه دی دا ماده راخلې والا نور ته خو مو غاړې خلاص کړه وروره غاړې دې بند دي کوم شی مې نه خو مګر بیا هم غږ پر ونه کړو ښه دی خورېخ یې نه خو ښه دی یو ست ورته وکړو ډنګره راسه ډوډۍ راسره وخوره په دې ما درته ویله مال ما خوړلې ده ته خپله ډوډۍ وخورئ نوش جانې کوي زه نه خورم زه نو موږ به بسم الله کوو ونیسي یاران بسم الله الرحمن الرحیم چې حقیقت سي خوا ته خو مې نه کېږي خیر یار داسې نه چې بیا ستاسو خوا باده نه شي دی موږ سره ډوډۍ نه خوري ګوله به در سره وکړم ده بسم الله راکه ثناءالله دا ستا د مخ ډوډۍ لږ ماز ګوله راکړه ګوله که دا راکړه نور دغه که په اوس ولې دا نزاکتاً دا ښه کار دی سړی دی یارو دوبس دی ملګرو سره دسترخوان یو ځای شي که نه خوند نه کوي سړی اوس احمد باشا خورا همه افگیز مالگه نیشی کمه دا ستا ډوډۍ موږ غواړو بد کار دی وروره زما ډوډۍ خو ګرده ولاړه ویې خوړه پوه شو احمد باچا وایي ښه وایي د بلا دې جیر شي هغه دغه خو هم بیده دی زما ملګری هسې بلا در ښیم هغه هم هغه په روک ښه دی ګوله به راسره وکړي و غږ پر وکړه هغه موږ به ما سیل وکړو دې دې وخوره حسیب لا کښېنه راشو راشو باګې پخ کړو راسه کښېنه واخه ته ګوره واخه حسیب لا جان دغه احمده انډیوال دې داسې
هغه ناست دي منه خپ چوپ دي واخه ډوډۍ در واخه واخه خوره ته خوره دا چې اوس ډوډۍ یو څه ډېره وای بلا نو دغسې بلاجانه موړ شوې نو چې جان چې دا چې اوس څه چم کوو چم خواهی دی که یخته دی نمیده داسې ښه خوراکي دي پخ کړی وه ښه ښه خوند یې وکړم دا خبره سره پرېولې نه نور څه د یارۍ کار دی به داسې د اوبو خواته ولاړ شم خبره ستاسې بلاجانه ته بیده شه بېرته زه به اوبو خواته ولاړ شم څه ته مړ شوې ته به هم نه یې مړ شوی مړېدو ته کله پرېښولم زه مړ شوی نه یم مایوسه شولم او لا ده د مخ اول سر له ډوډۍ ته د یوه ګولار پرېښول خان دیمه نو ته سیم دغسې پرېښولاست و دا خو لا نوم ډنګر و دا کې چاغ وای نوم یا ډنګر و دا چاغې ګولې کولې څه چم کوو لمباو ته بور ولاړ شو وبلمبېږو لمبا خو دې نور پسې وږې کوي وروره درځئ دي چې دغونه وخت چې ولاړېږو د باندې هلته یو ناشته ماشته وکړو ورور دا څه شو دا ولاکه بده خبر کړم نو درځئ چې زه ځئ نو دغونه وخت یا احمده د ډوډۍ وږي ولاکه یو وایي در مخه مو زنګ ورته راولئ څوک در مخه غږ وکړي شیشې به لابد راواخلي ورور اوس نو ګډه خړ خړ ناست پر دسترخوان د خپله ځان در د پزې موړ کړي مړې د هغسې پرېښود